که د چا هر قسم حاجت وي او د هغه د حاجت نه پوره کیږي نو که هغه دا یو وظیفه راونیسي یا رحمان او اغیثني وظیفه راونیسي الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره تمام حاجتونه پوره کړي. زموږ عزتمندو زموږ او ستاسو په زړونو کې به ډېر زیات خواهشات وي، ډېر زیات ارمانونه او حاجتونه وي، لیکن لا تر اوسه پورې زموږ یو ارمان خو نه دی پوره شوی. نن درته د یا رحمان او اغیثني یو داسې پاورفل وظیفه ښیم کله چې تاسو دا وظیفه شروع وکړئ زرګونه حاجتونه دې ولې نه وي الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره تاسو له پوره کړي. محترمو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا وظیفه به څونه کوو په څنګه طریقې سره به یې کوو. د وظیفې کولو طریقه ډېره انتهایي اسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د سحر لمونځ نه پس به 100 کرته وی اول 11 کرته په نبی علیه السلام باندې درود شریف، بیا 100 کرته یا رحمان او اغیثني وظیفه وکړئ او بیا د هغې نه پس 11 کرته په نبی علیه السلام باندې درود شریف ولولئ او بیا د خپل حاجت دپاره سوال وکړئ. دغه رنګ د ماښام لمانځه نه پس هم 11 کرته په نبی علیه السلام درود شریف ولولئ، 100 کرته دا وظیفه وکړئ یا رحمان او اغیثني او بیا 11 کرته په نبی علیه السلام باندې درود شریف ولولئ او بیا خپل حاجت وغواړئ. ان شاء الله هر قسم حاجت چې وي الله جل جلاله به دله د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي.